په اسلام آباد کې د 50 مسجدونو لیست جاری کړی دی چې دا به موږ ورانو. الکه اسلامي ملک او د مسلمانانو په ملک کې خلک مسجدونه جوړوي او ورانوي. مسلمان حکمران خو مسجدونه جوړوي او چې کوم شته پای کې توسيع کوي نورې خسته کوي. د شرابو پرمټ جاری کوي چې شرابونه دی هوټلو کې جایز اجازت ده ځکه چې دی هوټل کې دلته خو انګريزان شته کوي. د بار ملکونو د انګريزانو د شرابو غم سره شته او د مسلمان د سجدي او د عبادت غم سره نشته د خپل قوم. ځکه د انګريزان راځي او روس نه راځي او د کفري ملکونو نه کسان راځي چې هوټلو کې شته کوي نو شرابو ته اجت ده دا غي د شرابو پرمټ ورکوا او د الله کور رانوا چې دا چونکی په دغه کې راغلي نقشه کې دا د نعوذ بالله خلکو د قران ټکي دا نقشه چې بس بدلیږي نه چې بدله بله پکې د جمعات راځي بل څه پکې نه راځي. دا د سړک دی چې بس بيخي چې په دې جمعات را نشي لکه دا سړک اډو جوړیږي نه په بل طرف یې واړه وکنه. انجینرانو خو ډېر چلونه ورزي انجینر خو چې غوړي ارسه کولای شي خو نه مقصد بدل لې دا مسجدونه په خنه لګيږي دا ولې په دې لارو په دې غاړو دا مساجد مونږ وایو ګوره کلم چې د څه کارونه کیږي هغه قوم باندې الله عذابونه راولي او ناشنا عذابونه راځي. هغه قوم الله رب العالمین بیا ګوره شدید ترین سزا سره مخامخ کړي. مسلمانو کمران به مسجدونه کولاوي زیاتې به چې وړوکې غټې به چې لکه خلک دلته ډیر دی ودرېږي دا وړوکې دي چې نور هم کولاو. مونږ خو علما په خپل ګرځي یو روپۍ 15 روپۍ او 100 روپۍ او 0 روپۍ خلکو نه راغونډي او زمکه پیوالي به جمعهتونه جوړي. نه حکومت چاله دلته زمکه علي د جمعات او نه چاله آبادی نه کوي. الکه په خپل باندې مهنت کړي په خپل مهنت منډه ترړي وي. د دې علما خو شکریا ادا کا پس په لکونو طلبه په دې مدارسو کې سبق وای په لکونو استادان دوی په روزګار کړي دي مدرسو. دا چیرته د مدرسې بند شي او دا ټول استادان د مدرسو نه را فارغ شي او بے روزګار ته ګرځي په دې ملک کې بستا سهالي. دا خو دې مدرسو درنه سنبال کړي دي ډېر خلک هغه معمولی تنخواه باندې گزاره کوي معمولی تنخواه باندې د مدرسې د استاد څه تنخواه هغه معمولی خوروا خوري هغه ماشومان هغه در لګي په هاستلو کې در لساتي چې دا ټول ماشومان ته در پرې خودل شي د دې بس حالي د موجوده سکولونو سال نه د دې نسل سال له کم طرف روان. شکریا د دې مدارسو په کار ده چې د علما دومره ماشومان زمون سنبال کړي چې هغه لګي دي کانه پینې او د رهایش تنظیم هم کوي قرآن مرتخی او حدیث مرتخی او دغه رنګه د دې امت د تربیت لپاره تیاروه. دا نه چې زمون په پارلیمنتونو په اسمبلو کې ناست دي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویل او ویډیوګان شته قل هو الله احد نشي ویل سوره اخلاص یو اینا اعطیناک الکوثر سوره وي هغه غلط وي او زمونږ پاکستان ټولنه غوټ سینیئر ترین بیرسټر واه نوم به په کندو کې ناراضي سینیئر ترین بیرسټر د پاکستان نوم یې نه اخلم اسه ضرورت نشته نوم د چا ذاتی توهین کو په تور افسوس دا خبره سینیئر ترین او هغه په یو مجلس کې ان اعطیناک الکوثر وی غلطي وي. الکه مجلس مشاورت د ملک په شورا او په پارلیمنت کې هغه کسان کینه و چې په دین پويږي چې هغه درله د دنیا هم صحیح مشورې درکې او دغه رنګه دینی راهنمایي دي مو کې دا قوم به اله د تباهۍ نه بچ کېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بدي خطبو سلسله کې مونږه د عباد الرحمن هغه صفات ذکر کول د خپل تربیت د پاره د باغی کومه دو صفات باندې خبره کوله. یو دا چې دوی په ځمکه په عاجزۍ ګرځي او هغه خویونه او هغه صفاتونه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب د تواضع کې دا غي د اختیارولو کوشش کوي. او دا رنګ بیا بل یو صفت مونږ ذکر کړو چې باغی کې لږه خبره بننم د الله په توفیق باندې کو ان شاء الله تعالی. چې دا کسان دي چې دوی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، چې کله د دوی سره جاهلان خبرې کوي نو دوی ورته سلام کوي. تیر جمعه درته ما د سلام دو مشهوري معنی وکړي، نور اقوالم په علماء کړي، راجح دا دو دي. یو دا چې جاهل دوی ته کنزل کوي، رد بدی، سپور استغي، دروغ، بهتان، غیبت او قسمه قسم معامله وسره کوي. دی ور سره بیرته په جهالت جواب نه ور کوي، ځکه چې تا د جاهل سره ځان جاهل کوي فرق ختميږي. نو دی ورله جواب ور کوي سلام ان یو معنا دا دی ورته سلام وي، معنا په دلیل ورته خبره کوي چې ګورته ګړې وړې وي او زرته دلیل وایم، روغه خبره کوي. سلام د سلامتیانه دی، معنا روغه صحیح خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي. جاهل انسان دویمه معنا دا قالوا سلاما، سلام نه مراد دی سلام د متارکت او د جدای، چې جاهل په خبره نه پوي د مازغه سره مخ خراب او سلام ورته کوي زه په مخ دی ښه، پښتو کې موږ دې شاله زه په مخ دی ښه، دا کار سره کوي. او دا معنا چې کوم دا د سلام د متارکت او د جدای قران کریم کې بل ځای کې دا استعمال د سورته قصص 55 آیت کې، ځکه د مکی سوراتونو کې د دعوت آداب ذکر دي چې تبه دعوت څنګه کې مکه کې نبی علیہ السلام سره مخالفینو دشمنانو کنزل به کولې، تهمتونه به لګول، نبی علیہ السلام ته به غلط نمونه خستل، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تاسو نشي ثابتوله. د نبی علیہ السلام سیرت کو ګوري چې د الله نبی دی د یو کافر د جهالت جواب په جهالت ورکړي، تر دې پورې خپل سکه چاچی ده ابو لهب سکه ترو کنه سخت دشمنه، او د دې کومه خزه و د ابو لهب ام جمیل دای شدید دشمنه و، او دومره انتهایی به نفرت کو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، داسې او بدبخت خزه و چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا نوم به غلطه خست، دومره په جهالت او شرک. د ډېرې غصې نه به نبی صلی الله علیه وسلم ته محمد نه ویلو صلی الله علیه وسلم، نو دا به وران ویلو، دا مذمم دی، نعوذ بالله من ذلک. محمد معنا دا هغه انسان چې دغه صفاتونه کیږي د کمالاتونو ډک انسان. الله رب العالمین به خسته خسته صفات چولې دي، او هم د سیدا چې د انسانیت تاریخ وګوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کامل انسان دا بل څوک نه دی تیر شوی. انبیا په انسانانو کې کامل خلق دي، او به په ټولو انبیاو کې زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم الله سردار ګرځولې دي. د الله نبی فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه الله رب العالمین د آدم علیه السلام د اولاد سردار ګرځولې. دا خبره په فخر په غرور د تکبر د وجه نه کوم، د شکر په تور کومه، ځکه پیغمبر باندې چې الله کوم نعمت کی پاغه لازمه چې راخکاره کوي به. نو دا خبره چې نبی علیہ السلام موږ ته راخکاره کړي چې زه سردار یم، د فخر او د غرور د پاره نه راخکاره کړي، بلکې د نعمت په تور لکه مرګري کله کله کین یا خپلوان کین، لکه موږ باندې الله داسې نعمت کړي، دا په دې الله خوشحاليږي. د الله نعمت را یاد کې وخت یې نسبت وکړي، ګور الله موږ باندې داسې نعمت کړي، او دا د شکر گزارۍ غټه سبب دی. د شکر د پاره دا ضروری دی چې د نعمت نسبت به الله تعالی ته کې، داسې بنه چې زه او ما د قارون او فرعون په شان خبرې باندې کې. نو الغرض مقصد می دا دی چې دی چاچی به نبی علیہ السلام ته نوم مذمم ویل. مذمم معنا هغه انسان چې د بدی ویل په کار دی، نعوذ بالله، په دې کې غلط صفاتونه دي، نعوذ بالله من ذلک. او چې چا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې هغه چاچی خو دې ستا باره کې داسې وي، نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به بیرته دا نه ویل هغه مشرک هغه داسې او هغه داسې، دا به نه ویل، بلکې به خاندل، به ویلي
دی جواب ته د نبی وګوري سونه د پیغمبرانو د خبرې د حکمت نړک ویل هغه زما نوم نه پیژني زما نوم محمد دی دا بل څوک یادوي وي مسلمان خو زما نوم نه دی الله اکبر اوس چې کومګه وینو موږ ور سره سم عمل کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی جواب ته وګوره څومره د حکمت نړک دی موږ چرته یو مرګري او ځکه دعوت کوي خلک راته وران نوم والی دا پلانین دی او دا داسي دی او داسي موږ پاغي بړکاویږو په دې بړکاویدل نه دی په کار موږ ته د صد وجنه ولی پولی پټي مسله هم د وسره د جهاد لانجم د وسره کاروبار کې امتثال اندي کړی یا موږ نه سلام اندي کړی نه خو موږ قران او حديث بیان او غیرت کنزل کوي قلاری دی کوي دا بل اجر دی دا بیل اجر دی بده کې چې نیک اعمال دی وکړي عبادت بده کې دومره اجر نشته لکه په دعوت کې چې تا باندې مشکلات راځي او خلک تا پسې خبرې کوي او سپور استغي وي غلط نمونه درته اخلي غلط نسبتونه درته کوي په دې کې چې کوم اجر دی دا د پیغمبرانو والا سنت دی دا پیغمبرانو سره دا کار شوی ډیر خلک دی عبادت کې ډیر تکړه خو دعوت هم نه کوي نه د الله د دین لپاره بل خپه کوي نه ځان د چا نه خپه کوي نه داسې ځان له عبادت کوي ک الله ته قبول کړه قبول کړه کني نو د دین لپاره غیرت نه دی کړي کې دې چې الله ولا سزا او عذاب مور کې شاړو د عبادت مم درل نه دی قبول کړي لکه د بنی اسرائیل د عابد باره کې چې مشهور واقعه ده چې عذاب راتلو اول پکې دا تبا کوي چې د شپې په تهجد ولاړ دی او ورځې روجي نشي او ذکرونه تسبیح لګي دراخستې ځکه چې دا ګناونه کیږي او ډېر سره په تندي ګونجه ناراضي دعوت هم نه کوي نه توحید بیان نه څوک د شرک نه منې کوي غرض می دار زما محترم ورونو دا چې د الله د دین لپاره پتاو په ما پسې خبرې کیږي دا د پیغمبرانو ولا سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل تر کنزل کړی دي گزارونه پی کړی دي مشرکانو په کوم دي د ګټو گزارونه کړی ترې زولې د کمر نه راډک کړی د نبی صلی الله علیه وسلم ویني مبارک پڼو کې را بيدلې دي خپل پیزار مبارک د طائف خلکو په کہانی ورولې دي خدای الله نبی صلی الله علیه وسلم ور سره بیرته جهالت برتاو نه دی کړی چې د جاهلانو جواب جهالت ور کړی دی هغه د طائف مشهور قصه تاسو ته معلومه ده چې هغه درې سردارانو په دا ټولو فران د طائف را خوش کړه د لکان او په نبی صلی الله علیه وسلم پورې سو پورې چې دوی نو ستړي شوی نبی علیہ السلام پس روان دی او کمرې په ورای دا ټول بدن دی وینو نډک حتی چې په دې پندو مبارک دی وینو وبیدلې په دې ځمکه پرې وته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل یو صحابي دی زید بن حارثه رضی الله عنه چې د خدیجه رضی الله عنها غلام او به نبی علیہ السلام لور کړ چې کله سره نکاح وکړ او به نبی علیہ السلام آزاد کړو او زوی ورته ویلو دغه ور سره دی او به په یوځه کې دمکه یو ملک الجبال الله را نازلې د غرونو ملک چې نبی ز الله را لېګلې ما ز په دې غرونو باندې الله مقرر کړې ما دې لپاره راغلم چې ورشه زما د نبی خواته حاضر شکه غواړي چې دا د طائف ټول غرونه را یوځه کوم دا ټول خلک پکې چکنی کوم میده کوم په یو ځل به تبا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سو فرمایل دي ته وګوره ویني ته رواني دي زخمی بدن دی د نبی علیہ السلام او په کومه بی عزتۍ راوخ کلو او د الله نبی نه زه د خلکو تبعی نه غواړم زما د الله نه امید دی بچی به الله سم کی دا مشرانو نن زما بی عزتی وکړه او دا کوم کشرانو چې کمرې ورولې دا به الله سم کی دي ته الله هدایت هم دقه سی وشو چې کله مکه فتح شو په اتم کال د هجرت نبی علیہ السلام لاړو طائف فتح کړو طائف قلا فتح شو او داس زمری الله دی دین اسلام تم د دقه طائف نور کړ چې کوم په نبی علیہ السلام کمرې ورولې وي چې نن په تاریخ کې ته د غي د جهاد کارنامې ګوره حیران به پاتې شي داس زمری الله ورکړه د نبی علیہ السلام هغه وګت سوچ لند سوچ نه کو وګت سوچ خټاو صلا پیغمبرانو کې دا کاری خلک ور سره جهالت کوي بيو سره د حکمت او د حلم او د بردباري معامله کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا محمد ابن قاسم چې تاسو اورئ دا تاریخ چې ولس کالو ځوان او دا راغی دا سند باندې حمله وکړه راجا د هر اندولې شکست پر کو ظالم لچغه زنانه او د عربو بعضی خلک قید کړي په هندستان کې او محمد ابن قاسم رحمت الله علیه راغو د ولس کالو ځوان ته وګوره زموږ د ولس کالو ځوان د موبایل نه نوځګاریږي د لوپرای نه نوځګاریږي په آیسو اخته دي ځواني ځان له تباہ او برباد کړه مونږ ول ورزینه سورته فاتحه ته وره نو ورزي ورلا مور پلاری مونږ نه کوي خپنه شي زما په دې بازي خبرو مور پلاری بیل مازینو بچي به سمونځو کی بچی له به سمونځ ورشي او سبا چې کم دې په دین پوي شي نن زموږ بچو ته وګوره زموږ د دې موجوده نوجوان نسل ته وګوره یا زموږ هغه تاریخ د اسلاف چې د ولسو کالو ځوان دا طائف د علاقې ده چې مکه خواته کله دي علاقه ده تقریبا 78 کیلومتر کې ده
کوم کسانو چلته طائف د سیل کبیر نه قرن المنازل متوید هغه میقات نه چا عمرې کړي ورته پته لګيږي د هغه ځای الک دی او راځي د هندستان فتح کوي د هندستان ټول دا سند تر ملتان پورې د فتح وکړلې دیو جن دې سند په تاریخ کې باب الاسلام و د اسلام دروازې کولا وکړ پراینستر د دین مخ کې بلوچستان مکران پورې صحابه را رسیدلی د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې دا علاقې فتح کړلې په دې کې تر طائف مجاهدین وګوره او دغه خلک وګوره چې د نبی علیہ السلام فرمایي الله به بچی سم کې دا غي کارنامې په کې وګوره حیران به پاتې شي داسې ځوانان به کې به الله پیدا کړ چې مونږ ته هم خیر را رسیدلې زمونږ د علاقې فتح کړی وي غرض مې دار زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې پورا مونږ د پاره د تربیت هغه ټول مواد پراته دي په هر لمحه کې هغه زموږ تربیت کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم د یو مشرک د جهالت جواب په جهالت باندې نه دی ورکړی بلکې په حکمت یې ورکړی نو ما راته ویل سلام ان دو معنی دي یو دا چې ته هغه ته روغه خبره وکړي دویم دا سلام معنا سلام د متارکت چې په خبره نه پوهیږي به سره بحث مکو د سړي سره یو سړی د قرآن نه مني حدیث نه مني خان دی ور پورې د سره ته څه شي باس کې د الله د نبی حدیث نه منل د پیغمبر د رسالت نه انکار دی ډایرک دیو جن ټول علما په دې متفق چې په دې باندې انسان د اسلام نه بار کیږي د اسلام کې برخه نشته ځکه چې د قرآن تفسیر په خپل عقل کې یادي وخت چې د انګريزانو کم شاګرد مستشرقینو کې تیر شوی داغه په کتابونه کوي او کم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل او داغه چې کوم شرح په حدیث کې موجود دا منی نه نو ته دنه د خیر ستمه کې چې ته سره باس کې شي باس کې سره دا غرنګ یو سره د خپل جهالت باندې کلک دی او د شرک او د بدعت خبرې کوي او نه کنه داسې چل دی او نه تورته قرآن او تورته حدیث او غیر نه مني نو د سره بحث مکه او د باندې خپل صلاحیتونه ما خرابوه تیر جمعه ما داغي بازي دغه تاسو ته ویل نقصانات چې دسی انسان سره بحث نقصان دی امام شافعي رحمت الله علیه قول مې درته تیر جمعه ویلو وای کما سره زر علما کینی د مناظره او د بحث لپاره په زر علما او غالبا کېګما په بحث زر علما ولی عالم په اشاره پويږي په لږه خبره پويږي چې اشاره وای بس پوي شو او که یو جاهل را سره بحث شروع کو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي په ما به غالبا کېږي زه په نشم غالبا کېدل ځکه جاهل څنګه پوي کوم اپويږي نه په دلیل باندې په خپل خبره پسې خطه دي نه په قرآن پويږي نه په حدیث پويږي په خپل خبره پسې خطه دي اب په ما غالبا کېږي او که زما مخې ته زر علما راغ زه په غالبا کېږم ځکه چې ما هغه په خبره پويږم علم دی هغه سره ما سره علم نو مقصد دار زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم ګڼ واقعات دي داسې په دې باب چې هغوی د جاهلانو سره څنګه معامله کړې ده په هغې کې یو واقعه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده مشهوره واقعه ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مجلس کې به یو کس کې ناسته صحابي حر بن قیس رضی الله عنه نوجوانو په قرآن کې ډیر ماهر او تاسو ته مخکې ما ویلو چې د عمر رضی الله عنه طریقه به دا و چې په مجلس کې به ټول علما او د قرآن باندې پوهه کسان چې په احکاماتو به پوهېدل دا به په خپل مجلس مشاورت کې کېنول کوم به چې علم والو چې څه مسله به راغله هغوی ته به پیش کړه او به په بحث وکړلو فتوا به جاری شو یو فیصله به جاری شو په یو معامله کې هغې نه بعد به بیا هغه حکم نافذ کړلو چې دغه شانته قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبره داسې ده نو په دې کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا واقع عبد الله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنهما ځکه د عبد الله ابن عباس د عمر رضی الله عنه د مجلس مشاورت اهم رکن دی او نوجوان دی دام تاسو ته مخکې ویلو چې په دې باندې بعضي خلکو اعتراض کړو چې د عبد الله ابن عباس وړو کې الک دی او عمر رضی الله عنه ځان سره مجلس مشاورت کې غټو صحابو سره کېنی نو د بعضي مشرانو صحابو زړه د دې ګیله غوندې راغلی و چې دې څه زمونږ هم ځامن شته دی وړ لکه ادم راولي کې دی نه کنه نو عمر رضی الله عنه په بیا سوال کړو چې ماته د اذا جاء نصر الله والفتح د دې سمانه د دې صورت کې کما موضوع پرته ده ظاهري الفاظ خو ورته عرب نو صحابه کرام چې ظاهري کوم څه پکې ویلې چې د الله مدد به راځي او دا خو پکې ده خبره مکه به فتح کیږي اذا جاء نصر الله والفتح بالکل ولدان پکې شته خلق به دین ته ډلې راځي ول دا خبره هم صحیح ده ادا رنګ نبی رسول الله ته امر دې په تسبیح او حمد او په استغفار فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان ولدان پکې ده صحیح ده
ستاسو جوابونه صحیح دي. خو دې صورت کې یو بل خبره پرته ده، دې ته اسرار القرآن او حکم القرآن وایي، چې ظاهر آیت ترجمه تعالی درځي خو آی کې دنه یو راز پروت دی، هغه چې ته جوور عالم سره نه ناس نه پای ته نه پوهېږي. تاسو ګورئ نه د لوی لوی علما فارغ د مدارسو نه سندونه اخیستي او بیا هم د دوره تفسیر کې د یو شیخ مخې ته ناست دي. زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله به چې دوره وه په زرګونو علما د مدرسو مدرسین مفتیان چې فتوی به ورکولې، ولې د قرآن دغه مخې ته غوړولې؟ هغوی د قرآن په ترجمه نه پوهېدل څه نه، د قرآن کې دننه چې کوم رازونه او حکمتونه او بعضې فواید دي چې هغه په ظاهري ترجمه کې ښکاري نه او پټ دي پکې، چې په هغه کمال دی پوهې کې دا عالمي په قرآن باندې دې ته کمال وایي. نو په دې صورت کې ظاهره کې خو همدغه څه موجود دي چې دا څه د صحابو ویلې. نو چې عمر رضی الله عنه مخ راواړه وایه که نه عبدالله ابن عباس ته ته پکې څه وایې؟ دا یې دې صحابو ته ښودله چې دا وړوکی هلک دی خو ګورئ ورته اوس زه ځان سره ولې مجلس کې کېنوم؟ هغه ورته وایي جی وایي دې صورت کې خود نبي علیه السلام اجل ته اشاره ده، د الله نبي وفات کېږي. الله اکبر. حالانکه دا ټول صورت ته بیا ووایه او شل ځلې ووایه، دې کې نه د مرګ خبره شته او نه د نبي علیه السلام د وفات او د اجل خبره شته. خو دا په دې مضمون کې پټه پرته ده چې مددونه راغله او مکه فتح شوه، د شرک مرکز ته مشرکان جوړ کړه او د ابراهیم علیه السلام د توحید مرکز یې خراب کړه او بیرته د توحید مرکز شو او نبی علیه السلام هم دې دپاره الله را لېږلی، مقصد د رسالت پوره شو. اوس په نبی علیه السلام دنیا نه ځي، دا پکې پټ دا مضمون پروت و. نو چې دنیا نه ځي نبی بس حمد او دغه رنګه تسبیح او حمد او استغفار زیات وایه چې زما خواله اوس راځي، عبادتونه کوه او دا وایه. عائشه رضی الله عنها فرمایي د دې صورت د نزول نه بعد تر مرګ پورې نبی علیه السلام په سجده کې دا دعا نه د پریخي، په دې آیت عمل کو چې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نبی علیه السلام بار سجده کې دا دعا ویله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا په دې آیتونو عمل موږ لم پکار چې دا دعا په اهتمام وایو یادې دا نه چې بس دا یو دعا دی یاد کړی سبحان ربي الاعلى هغه وایا، خو هغه چې د 3 ځله ویله 15 ځله دی ویله به دام وایا، نورې دی هغه وایا. دې سره په عبادتو کې خوند پیدا کېږي، لذت او مزه پیدا کېږي. الغرض مقصد مې دا دی. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا د عمر رضی الله عنه د مجلس ملګری دی د شورا، ځکه دی دا قصه کوي وایي قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. وعيينة بن حصن د خپل وراره کره راغو چې هغه وراره د عمر رضی الله عنه د مجلس ملګری دی چې حر ابن قیس دی. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. دا ويسوق د تعارف کوي د دې عيينة بن حصن دا وراره حر ابن قیس هغه کس دی چې عمر رضی الله عنه په مجلس مشاورت کې ځان ته رانږدې کړی د شورا رکن یې جوړ کړی او وی وکان القراء په هغه زمانه کې به قراء عالمانو ته ویل. اسې زموږ د زمانې قاری په شان ته بنو چې قاری صاحب دی نه ولا د قرآن ترجمه ورځي او نه په تفسیر پوهېږي. دا اصطلاحات هم یادول پکار دي، د نبی علیه السلام او د صحابه او د تابعینو د دور د اصطلاحات هم یادول پکار دي. په هغه زمانه کې به چې قاری ویلی کېدو چاته به عالم د قرآن ته ویلو، اقرأهم اعلمهم. قاری به په هغوی کې هغه چاته ویلی کېده چې هغه سره به علم و د قرآن. نو د عمر رضی الله عنه طریقه به دا وه چې هغه به مجلس د مشاورت کې هغه څوک شاملول که هغه به بوډاګانو او که به ځوانانو، کهولا کانو او شبانا، که د زوړ عمر او که ځوانان هلکانو، خو چې قرآن کې به تکړه احکامو باندې به پوه هغه به ځان سره مجلس مشاورت کې شاملول. دا نه چې زموږ په پارلیمنټونو په اسمبلو کې ناستې دي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویلی او ویډیوګانې شته دی قل هو الله احد نشي ویلی، سورت اخلاص یو انا اعطیناک الکوثر سورت وایي هغه هم غلط وایي. او زموږ پاکستان ټولو نه غوټ سینیر ترین بیرسټر واه نوم به په کندو کې نه راځي، سینیر ترین بیرسټر د پاکستان نوم یې نه اخلم، هسه ضرورت نشته نه موږ د چا ذاتي توهین کوو، په طور افسوس دا خبره کوو. سینیر ترین او هغه په یو مجلس کې ان اعطیناک الکوثر وایي غلطي وایي. الکه مجلس مشاورت د ملک په شورا او په پارلیمنت کې هغه کسان کېنوه چې په دین پوهېږي، چې هغه درله د دنیا هم صحیح مشورې درکړي او دغه رنګه دیني رهنمایي دې وکړي. دا قوم به اله د تباهۍ نه بچ کېږي. اوس داسې کسان ناستې دي چې هغه لګیا دی په اسلام آباد کې د 50 مسجدونو لیست جاری کړی دی
چې دا به موږ ورانو. الکه اسلامي ملک او د مسلمانانو په ملک کې خلک مسجدونه جوړوي او ورانوي. مسلمان حکمران خو مسجدونه جوړوي او چې کوم شته پای کې توسيع کوي، نورې خسته کوي. دا به ضمناً دا یو خبره وکم په دې باندې به دې موضوع لازم واپس دی واقع ان شاء الله. د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم مسجد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته پاتې شو، نو چونکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حکومت ډیر زیات نو تقریبا 2 کال نو توسيع پکې ونشوله، توسيع ونشوله. بل عمر رضی الله عنه ورته وزګارم نشو، هغه چې کوم د دروغ د نبوت دعوه کوونکي هغوی سره په جګړه، مانعینو د زکات سره په جګړه، ټول د شورش تیر شو. د عمر رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا دور دا 2 کال ټول په دې جهادونو په دې شورش او تحریکونو کې تیر شو. هغه د اسامه رضی الله عنه د لخکری تشکیل کړل په نصاراو پسې، هغه دغه کوله نگرانی، نو ټول ټیم په دې کې ولګي د مسجد نبوي توسيع ته وزګار نشو. د مسلمانانو حکمرانان دا کرداري چې د عمر رضی الله عنه دور راغو، فتح ډیر شوی، مدینه کې غنا شو، نو عمر رضی الله عنه د نبی رسول الله مسجد سکړو کولاوي کړو. مسلمانو حکمران به مسجدونه کولاوي زیاتای به چې وړوکې غټای به چې لکه خلک دلته ډیر دی ودرېګه دا وړوکې دی چې نور هم کولاو. مونږ خو علما په خپل ګرځي یو روپۍ 15 روپۍ او 100 روپۍ او 0 روپۍ خلکو نه راغونډي او زمکه پیوالي به جمعهتونه جوړي. نو حکومت چاله دلته زمکه علي د جمعات او نه چاله آبادی نه کوي. الکه په خپل باندې مهنت کړي، په خپل مهنت منډه ترړې وي. د دې علما خو شکریا ادا کا. پس په لکونو طلبه په دې مدارسو کې سبق وای، په لکونو استادان دوی په روزګار کړي دي مدرسو. دا چیرته د مدرسې بند شي او دا ټول استادان د مدرسو نه را فارغ شي او بے روزګار ته ګرځي، په دې ملک کې بستا سهالي. دا خو دې مدرسو درنه سنبال کړي دي ډېر خلک، هغه معمولی تنخواه باندې گزاره کوي، معمولی تنخواه باندې د مدرسې د استاد څه تنخواه هغه معمولی خوروا خوري، هغه ماشومان هغه د لګي په هاستلو کې درل ساتي چې دا ټول ماشومان ته در پرې خودل شي. د دې بس حالي د موجوده سکولونو سال نه، د دې نسل سال له کم طرف روان. شکریا د دې مدارسو په کار ده چې د علما دومره ماشومان زمونږ سنبال کړي چې هغه لګي دي کانې پینې او د رهایش تنظیم هم کوي، قرآن مرتخی او حدیث مرتخی او دغه رنګه د دې امت د تربیت لپاره تیار و. او چې کله نو عمر رضی الله عنه پکې نور څه تبدیلی ونه کړه، اما قصاده جمعات د کجورو د سانګو چته او هغه د لرګي ستنی دی ولګولې او بس مسجد خالد عمر کې پراخه کا خالد زمکه ورله سیوا کړه. خو چې کله د عثمان رضی الله عنه دور راغو، ګور ورته مسلمانانو حکمرانان داسې هغه مالدار او هغه الله ډیر مال ورکړو. عثمان رضی الله عنه هغه په خپل ژوند کې نبی علیہ السلام ورته سوزل ویلی عثمان په دې خپل مال دی جنت وګټلو، د جنت زیری واخست، کله به کویانه خسته د يهودونو په پیسو او مسلمانانو له مفت وقف کول جاستا شوړی تی وب مفت، او کله به یو کار کو د خیر او کله به بل، کله به قافلې ثابت هغه به د جهاد د لپاره وقف کولې او کله به دغه رنګ د فقرا او مساکینو د لپاره وقف کول. عثمان رضی الله عنه دور چې کله راغو هغه د مسجد نبوي توسيع وکړه، خدا سي وکړه چې اومه مسجد فراخ کړو، اومه خيسته کړلو. دا بار چې کوم دا چتو د دینه د کجورو سانګ لري کړي ځکه باران به چې کېدنه چت براسه سي کجورو سانګ خو به نه ساري کنه. د نبی رسول الله زمانه کې هم دا سي وا حدیث تاسو ته معلوم دي، مونږ بیان کړی دي، خاص کر په روزه کې مونږ اخیری 10 کې بیانو دا اعتکاف قصه کو چې نبی عليه السلام سار منځ کوو په خټو کې سجده ولګول ځکه مسجد براسه سیده پوزه مبارک او تندې مبارک په خټو کې ککړو. نو دا چت عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه لري کو ختم او په دې کې هغه قیمتي د هغه زمانه لرګي ولګو لکه دی وخت چې څنګه دیار دی داسې ولا وتراشلو خسته ولا دا چت پټ کړلو مزیدار مالدار سره الله ورنه مال ورکړ دیوالونه ورله پاخه کړو او دا چې کوم ستنې لګېدلې وي د چت د لرګو دای ختمه کړلې او دای په حجاره منقوشه باندې جوړ کړ. حجاره منقوشه باندې د نقش او نگار کانی دغه زمانه اوس کو ټایل دی ټایل نو خو هغه وخت چې کوم خسته کانی بچرته ملاوي ده د دې کوم ځای کې به خامخا تاجران به غیر او غخته او هغه کانونه ول پیلري جوړ کړل رنگین او خسته کانی او په دې دیوالونو کې مغه کانی ولګول.
او عمر رضی الله عنه په کې دا اضافه یو کړی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دور نه عمر رضی الله عنه دور پورې چراغونه نه و به چراغونه هم سیوا کړ او عثمان رضی الله عنه په کې ورسره دا آبادی کلکه کړه مضبوطه کړه او هغه زمانه قیمتي کانی راو غوښته هغه نه ول پیلري جوړ کړي چته په ودرو او دا رنګ خې خسته کړ بعضی صحابه کرامو لګ دغه مو کړل مرګري مزاجونه مختلف چیرې دا عثمان رضی الله عنه ډیره خرچ وکړه دا مسجد نه سره جوړ ډیر نقش او نگاره پکې وکړه ګوره حدیث کې دینه منم راغلی چې مسجد باندې به فخر نه کې کپه دې نیت څوک جمعات خسته کوي چې فخر پې کوي به ګناه ده عثمان رضی الله په فخر نه کو الله یو سړی له مال ورکړ خپل مسجد خسته جوړ دی کینو خو په دې خسته والی به فخر نه کې د قیامت په علاماتو کې دا ده چې د الله نبی فرمایي قیامت علاماتو کې بدای چې خلک به په جمعاتونو فخر کوي راشه کنه او استاسو بس جمعات زمنګ مسجد وینه تراش ته خو لګ محراب وینه مړه تی دا میناره خو لګ وینه ته خو پای کې لګي پیلري وګوره مړه چې تراشي څنګه پیلري مونږ جوړ کړی دا خبره چې څوک کوي دا فتنه ده مسجد په دې پیلرو ملرو نه خسته کیږي او چې محرابونو ډیکوریشن پکې کې او د مینارو ډیکوریشن کې مسجد په عبادت خسته کیږي مسجد د قران او حدیث په بیان خسته کیږي او که ظاهري چاله الله وسور کړی نو ظاهري عبادت دې خسته کې فخر دې نه کوي دا به په تور فخر یادای نه د دینه من راغلی په حدیث کې د دې تذکری باندې کې غرض می دار زما محترم ورونو نو فخر په نه دی پکړو عثمان رضی الله فخر نه کو خو بس الله مال ورکړی دا نو بعضی ملګرو ورته چې ولې دا دومره ډیره خرچه وکړله هغه ورته یو حدیث ویلو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل الجامع الصحیح کې نقل کړی دی ويره ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورېدلې یو مشهور حدیث ته تاسو ورېدلې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله لپاره مسجد جوړ کړ الله ورله په جنت کې کور جوړي نو عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نوم دا حدیث اوریدل په بل موقع کې نبی علیہ السلام دې سره یو ټکی سیوا کړو د الله نبی وی فرمایل چې بن الله له بیتا مثله فی الجنه چې څنګه خسته جمعه جوړ کړی دې خسته ورله الله کور بنگلا او محل په آخرت کې ورکی نو ما ځکه بس الله تعالی وسره کړو دا خسته کہانی په کې ولګو مضبوط آبادی مې وکړه چې ډیر وخت پورې کار وکړي غرض مې داو چې دیندار حکمرانانی هغه د دین مرکزونه سیوا کوي جوړي قرآنی نه چې دا غي د ورانېدو اډرونه جاری کوي د شرابو پرمټ جاری کوي چې شرابونه دی هوټلو کې جایز اجازت ده ځکه چې دی هوټل کې دلته خو انګريزان شته کوي د بار ملکونو د انګريزانو د شرابو غم سره شته او د مسلمان د سجدي او د عبادت غم سره نشته د خپل قوم ځکه د انګريزان راځي او روس نه راځي او د کفري ملکونو نه کسان راځي چې هوټلو کې شته کوي نو شرابو ته اجت ده دا غي د شرابو پرمټ ورکوا او د الله کور رانوا چې دا چونکی په دغه کې راغلي نقشه کې دا د نعوذ بالله خلکو د قران ټکي دا نقشه چې بس بدلیږي نه چې بدله بل پکې د جمعات راځي بل څه پکې نه راځي دا د سرک دی چې بس بيخي چې په دې جمعات را نشي لکه دا سرک اډو جوړیږي نه په بل طرف واړه وکنه انجینر نو ډېر چلونه ورزي انجینر خو چې غوړی ارسه کولای شي خو نه مقصد بدل لې دا مسجدونه په خنه لګي دا ولې په دې لارو په دې غاړو دا مساجد مونږ وایو ګوره کلم چې د شکارونه کیږي هغه قوم باندې الله عذابونه راولي او ناشنا عذابونه راځي هغه قوم الله رب العالمین بیا ګوره شدید ترین سزا سره مخامخ کړي قران کې تاسو د ابراهه واقعي نه الاخکری د یمن را رواني کې کعبه ورانو راغه کعبه تر داخلم نش الله مکی تم پرې نه خود و دې محسب ته چر ورسید الله به مرغان راوالو زول او مرغان په مخوکه کې بسمره کانه او په پنجه کې بسمره کانه او هغه به بچره خطا کوي نه الله بم جوړو په هغه زمانه کې تبو برباد کې سره الله تعالی اخکر الله تبارک نو داسې کارون نزان ساتل پکاري غرض د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سره ابو علماء په مجلس کې نو دعو یینا ابن حسن دی خپل وراره وی حور ابن قیس ته وراره استاد د امیر المؤمنین سره ډیر تعلق دی د عمر رضی الله عنه سره او ته زما وراره یو ګوره دغه په مجلس شورا کې ناشته زما د امیر المؤمنین سره لګ ملاقات وکړ ټیم تیر لواخ او هغه زمانہ کې به حکمران سره ملاقات سګران نو هغه ټیک ده مصروف عمر رضی الله عنه څخه چې روم او فارس کې جنگونه روان دي او دلته د مدینه حالات هم سنبالي خو بیا دی وراره ورته ویلې حور ابن قیس چې زما تر دې عیینه ابن حسن تاسو سره ملاقات کول غواړي هغه بالکل راواله ستاسو تر دې سره ملاقات کو نو دا حور ابن قیس رضی الله عنه دا فرمایي وی ما ورله بوتلو عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خپل ترمه د ملاقات د پاره ور وست
خو چې څنګه زما د اتره ورننوته د یو جهالت کار وکړو. هسې دا واقع دی پورې هم چې جهالت په جواب کې نبی علیہ السلام د صحابو له څنګه تربیت ورکړی، یو کس سره جهالت کې هغه سره څنګه معامله کوي. ما ته څه پته وي د اتره مې دونه قمقل دی او داسې کار به کوي، بې ادبي به کوي. ځکه چې ته یو مجلس له ورځې د مجلس خو ساده وي که نه، د چا خواله ورځې چا سره ملاقات کې هغه مجلس کې لږې خبرې خو زده کړه چې زه بلته څه ویم او څنګه به ویم. ټیک ته یو خبرې لکه راغلی درخواست هم کوي نو درخواست خلک په ښه لهجه کې کوي که نه. دی و چې څنګه راننوتو زما د اتره یو دم یې پې چغه کړه هی ابن الخطاب، داسې اواز یې په وکړو. نه دا و چې یا امیر المؤمنین محترم جناب فلانې صاحب، دا ټکې نه وایي. یو دم هی ابن اے د خطاب بچیا، لکه سړی ستا د پلار نو اے د پلاني بچیا، دا پتا ښه لګي، دا په هېچا ښه نه لګي. نو عمر رضی الله عنه یو دم داسې چغې پې وویله په دې دربار کې هی ابن الخطاب، دی خو وګوره د خطاب زویه، فوالله ما تعطینا الجزله، ته مونږ له د سره ډېر مالونه نه راکې چې مونږ له ډېر مالونه راکې. اوس د دنیا په دغه پسې راغلی دی، مفاداتو پسې. یو دم یې اولې نوم په بې ادبۍ واخیسته او دویم یې ډایرکټ د پیسو او د مال خبرې شروع کړه. دا مفاد پرسته انساني دغه شان ته بې ادبه مي اخلاق یې نه، ځکه دا ټول سوچ په دنیا کې تاویږي، دین او د الله رضا دا خبرې خو نه پېژني. دا خبره یې وکړه، بیا ورته ولا تحکم فینا بالعدل، ته د سره په موږ کې د عدل فیصلې نه کې. الله اکبر. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ورته فاروق وایي، چې فرق کوي په مابین د حق او باطل کې، فرق کوي په مابین د زیاتی او د عدل کې، چې دا انصاف دی او دا بې انصافي ده. هر څه بیلوي داسې انسان دی. هغه انسان دی چې په مدینه کې قحط راغلی او صحابه وایي خوراک یې په ځان بند کړو، بعضې کورونو کې به چېرته سوچه غوړي وي یا څه به ورله چا راوړو، نه زما عوام وچه ډوډۍ خوري، زه به سوچه غوړي خورم. او عام دسترخوان به چې کوم لګېدو عام د بیت المال نه، په هغې به چې کومه ډوډۍ پرته وه هغه خلکو سره به یو ځای کېناسته، زه به بېله ډوډۍ نه خورم څو پورې چې دا قحط نه لرې شوی ختم شوی، زمونږ قوم چې څه خوري هغه به زه خورم. په عامو عوامو په دسترخوان کې به ناست او ډوډۍ به یې خوړله. عمر رضی الله عنه صحابه وایي د مخ د اډوکې راښکاره شو، دا غوښې د مخ ختمه شوه. موږ ویرېدو چې امیر المؤمنین دی، د باندې خو ډېر بوج دی، دله ښه خوراک پکار دی چې صحت یې برابري. ډېر مینتونه به ورته وکړه، چا به کور کې څه ساتلي و، چا کره به پنیر و یا به چېرته سوچه غوړي و، دله به یې راوړه چې خیر دی دا واخله، قحط خو راغلی ته خو لږ ښه خوراک وکوئ. نه نه نه، چې قحط نه ختم شوی او زما عوامو باندې تکلیف نه ختم شوی، دا زه نه کوم دا خوراک. داسې انسان دته ته څنګه وایي چې ته عدل نه کوې، غلطه خبره یې وکړه. نو په دې کې وایي فغضب عمر رضی الله عنه حتی هم ان یوقع به، وایي په دې خبره عمر رضی الله عنه په قار شو او غصه شولو. جزاک الله. عمر رضی الله عنه غصه شو او اراده وکړله چې دې سړي باندې واقع شي، باندې په حمله وکړي یا ولا گزار ورکړي، چې لکه د الله باندې د مجلس په ادب نه پوهېږي او ته ډایرکټ راځي داسې انداز کې خبرې کې، د مجلس خپل ادب یې که. نو یې زر ورته ما وویلې، دا حر ابن قیس چې کوم دی دا قیصه عبدالله ابن عباس بیانوي رضی الله عنه، وایي د ورارۍ ورته زر وویلې چې یا امیر المؤمنین ان الله تعالی قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا عمي من الجاهلين. امیر المؤمنین سے الله تعالی په قرآن کریم کې سورہ اعراف اخري رکوګانې دي، الله تعالی خپل نبی ته په قرآن کې وایي اے نبی خلکو ته معافي کوه، دا معافي خپل خوی وګرځوه، خذ العفو وأمر بالعرف، خلکو ته نیکی امر کوه، واعرض عن الجاهلین، او جاهلانو نه مخ واړه او جاهلانو سره ځان مه سموه. امیر المؤمنین زما دا ترم جاهل دی، خیر دی بس خفه نشي. وایي چې څنګه عبدالله ابن عباس فرمایي څنګه چې ورته دا آیت وویلو عمر رضی الله عنه یو دم یخ شو. تاسو ته مخکې ما ویلي چې د عمر رضی الله عنه طریقه به دا وه چې څومره به م غوسه و چې چا به ورته آیت ولوست د هغه غوسه به ختمېدله. د الله د کتاب ادب کوونکی و، ځکه کان وقافا عند کتاب الله تعالی. عمر رضی الله عنه به د الله رب العالمین د کتاب دومره احترام کو د قرآن چې چا به ورته خبره څنګه وکړه د قرآن آیت زر به غلی شي، خپل جذبات غوسه هر څه به ختم شو، یخ پخ شي. او دای خلکو هغه اسلم ته ویلي غلام دی چې کوم اسلم د غلام چې ته د سره څنګه وخت تیرې. د امیر المؤمنین خو طبیعت نه سخت سړی دی، ګوره دا بای سړی طبیعت نه خلکو ته سخت کاري، خو چې نږدې ورسره کښېني هغه اصولي سړی. او بعضې خلک دې سختۍ ته بد اخلاقي وایي، نه، سختي جدا شی دی، بد اخلاقي جدا شی. سختی د اصولو په بنیادي، بد اخلاقي خو دې ته وایي چې سړی هسې بې سهار وختې کنځلې کوي او ردې بدې او بس بد حالې جوړ کړی. نه، عمر رضی الله عنه کې بد اخلاقي نه وه، سختي و په اصولو.
ذکر الله نبی فرمایي واشدهم فی امر الله عمر رضی الله عنه چې سخت دی د الله په معاملې کې سخت دی خپل ذات په معاملې کې نه سخت نو غلام ته ورچې تور سر څنګه وخت یې راغول د سره موږ ډېر خسته وخت یې راو ول ته ډېر غوسه کیږي کنه وای د غوسې علاج موږ سره شته کنه امیر المؤمنین صاحب چې غوسه شي بس موږ ورته یو آیت وایو څنګه آیت وایو د غوسه ختم شي دا موږ سره دا علاج غوسه د ختم شي نو غرض مې دار زما محترم ورونو چې صحابه کرام رضی الله عنهم د جهالت جواب بیرته چاله په جهالت نه دی ورکړی جاهل مخې ته راغلی دی بیرته دوی د حلم د حکمت د علم د بردبارۍ برتاو ور سره کړی دا طریقه و د صحابه کرام رضی الله عنهم اخیری خبره هغه د دې میاشتې مناسبت سره د سفر د میاشت چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې لا سفر ولا عدوى ولا هام ولا طيره عربو کې دا طریقه او زموږ د پښتنو کې مو سپور ډیر جهالتونه محرم کې به واده نه کو او سفر میاش په سپیره غاڼله دا خبره تاسو چرته اوریدلی کنه دی اوریدلی وای سفر میاش سپیره ده پدې کې واده نه کوي دا اصل کې د يهودو تحریکونه دي چې په دې امت کې چلیدلی وخت په وخت هغه وهمونه په دوی کې را داخل کړي په اسلام کې دا وهمونه نشته نه په محرم کې واده ناروا دي او نه محرم د غم میاشته او نه دا میاشت چرته سپیره میاشته دا چا ویل عربو به هم دا میاش سپیره غنله وای دا سفر خه میاش نه ده دا الله نبی فرمایي نه دا عقیده غلطه ده ردی په کو د الله نبی دا رنګ عربو به یو سیسته د سپیروالي نسبت کو کله میاشتو ته کله یو کس به ولید یره دا کس سپیره دی دا الله نبی دا تصور ختم کړه د سپیروالي عقیده مساته چې دا سړی سپیره دی یاره وځي چې دکان کې ناس دی ما دا فلانه غاک چې راشي دا فلانه چې زما خوا دراشي پاغه ورځ زما وی کار خرابي الکه دا خو د هندوانو عقیده ده تاسو بعضی خلک یاره په ما باندې فلانه رنگ کې کپڑا راس ناراضي دا راس ټکه وتاو ډیر دا را باندې راس ناراضي دا چا ویلي چې حلال او جایز کپڑا ده او په شریعت کې دا غینه من نه دراغلي اچھا رنگي د الله نبی فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت سچ دی خوخي خورا حلال خوراکونه او سچ دی خوخي اغونده ځان حرام حلال ما جوړوا چې الله ورته حرام ویل او رسول الله ورته موږ حرام وایو ځان نه بدانه دا جامه په ما خنه راځي او دا پلانې په ما خنه راځي او یره و چې تور سپې دی مخې ته تیر شي دا چل بکیږي او تور پیشو چې دی مخې ته تیر شي دا چل بکیږي او پته نه لګي سار په کم اړه خرا پاسې دلې مچ نن مې دا ورځ داسې ګډه وډه ده او سترګه چې دی پیږي دا چل بکیږي او فلانې چل چوش مخکې به کې دی بډایګانو دا خبرم کول اوس هم چرته کلو طرف ته دا وهمونه چې یره کارغه په بلای باندې आवाज وکي نو دا شهیدان روح حلوا غواړي او دا رنګ د مړ روحونه راغلي هغه سغواړي یلا شابه خزته به خبره به الوا تړه شو زنانه ته ولا شابه الوا باندې کوي زر کوي بس الوا به په باندې کړل دا شینه دي دا ټول وهمونه دي سو کوئی دې ټیم کې به شیشې ته نه ګوري سو کوئی په دې ورځ به جامې نه انځي سو کوئی دې ټیم کې به کور کې جارو نه وای دا ټول غلطي خبرې دي یاد وساتئ مسلمانانو مضبوط عقیده تا خو د هندوانو وهمونه دي دې ټیم کې جارو مو واه او دې ټیم کې شیشې ته مګور او دا چل مکو دا مکو الکه په حدیث کې تیمان راغلی نبی رسول الله تکړه قران کې تیمان راغلی قران او حدیث کې کوي شنه من راغلی دلیل پیش چې نه د ځان نه حلال حرام نه جوړي دا خو ته دا سی ویل ک نعوذ بالله وي سوق یو شی په باره کې دا کار مکه و ناروا دي د دې معنا وي دا نعوذ بالله چې الله او رسول ناروا کړي او حالانکه نه دي ناروا کړي دا خو د ځان نه حلال حرام جوړي نو دا وهمونه دا رنګ د اصل وختي چې دا د حسین رضی الله عنه چهلم دي نه نه بعضی خلک مناوي چهلم دي الکه اصل یو د حسین رضی الله عنه سوسه وکاله وشو نه نه چهلم دي او چهلمونه په کوم ذکر راغلي اسلام کې چهلم شته دا خو فقه حنفي کې مشته در مختار وګوره رد المحتار وګوره فتوالم ګيري وګوره شامل اوچتک هغه کې مویدا کار حرام دی که څوک د مړی اول ورځ مناوي که درېمه مناوي او خوراکونه پکې پخې علامه شامی د لیکلي فقه حنفي مشهور کتاب دی راټول مفتیان دغه نه فتوا ورکي چې خوراکونه په خوشالو کې پخېږي په غمونو کې نه پخېږي چا چې په غمونو کې خوراکونه پاخه کړه د دې خوراک خړل ناروا دي دا خو فقه حنفي فتوا ده او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ځان نه تاسو په دین کې اضافه نه کوئ نو دا د هندوانو رسمونه دي دا سلوي اقتدا چې علم دیو دا یو لافته دا د ولد جمعې شپه د مړیو الوور پسې پاخه کوي دا پاخه دا نشته په دین کې په دین باندې لکه صحیح ځان پوي کول پکار دي جماعت محترم ورو
او زمونږ د بعضې خلک چې کوم دی زه د دې هم ډېر سخت خلاف یم دا بعضې خلک بعضې وخت موږ نه پکې خفه شي وایي دا نه ایسارېږي روټۍ ته هسې یو څوک هم ډېر مجبوره کړي بس مړه بل چا کړی که نه بل چا دا ډوډۍ پخ کړې ته خو کښېنه لږ وخوره مجبوری نه ورسره سړی بعضې وخت کې کښېني که نه دا خوړل نه دي په کار وګوره دغه ځای کې د کور دی دغه ځای کې د کور دی روزانه ته کور کې ډوډۍ نه خوري چې دلته د مړي ډوډۍ ته ناست ولې ناست تا ته چا دا ویلي دي یاره وایي دا خو دې ګاونډ کړی ګاونډ کړی چا لې کړې ده که د مړي داسې یو رشته دار راغلی چې چېرته د لرې ځای او د مړي کور کې ورله ترتیب نه شي نو د الله نبي هم فرمایي د مړي کور له تاسو طعام تیار کړه نو تیار کړی وی نو ما وتعالی دا نه ده پکار چې بس دې ته پرله تر وختي والی ورته ناست دا نه ده پکار دې نه ځان ساتل پکار دي عادت پرېږدئ زمارونو کور دې شته هلته ځه خپل طعام په خپل کور کې وخوره دلته که هغه کس چې بار نه راغلی که میلمه دی کېناست نو ټیک دی بار نه راغلی دی ناست دی د مړي د کور میلمه دی غریب اوس اوټلو پسې ګرځي او بل ځای ته به ګرځي دا د مالت هم یو بېعزتي چې ستا په محله کې دی یو کس کور کې مړی شوی دی او د هغه میلمانه ناستي دي او میلمانې لګیا دی په بل ځای کې ګرځي ورله خپله طعام باندې کړی دی که هغه په غم اخته دي نو په هغه طعامونه مه پخوه ته یې ورله پوخ کا خو ته خپل طعام په کور کې دغه کا یا داسې وکړه چې د خپل کور طعامونه راوړئ نو بیا ټیک د خپلې کاسې ته کښېنه به ته به یې وخورې میلمه به هم ځان سره یو کس دوه کښېنې کور نه به چای راوړي ته به یې مسکې او دوه درې میلمانه به هم در سره پکې کښېني نو دا څیزونه په اسلام کې نشته زما محترم ورونه دا صحیح دین یادول پکار دي زده کول پکار دا رسمونه دا رواجونه دا بدعات والله دا د دنیا هم یو حرج دی او تکلیف دی او د دین په لحاظ هم پکې اجر نشته بلکې الټا عذاب دی نه د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهه کړي الله رب العالمین دې موږ له پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما محترم ورونو دا ټول امت مسلمه یو وجود دی د الله نبی فرمایي د دې مسلمانانو مثال دی لکه یو وجود په وجود کې چې په یو اندام تکلیفي دا ټول وجود به آرامي تبي په خوب نه ورزي کله د خپې نوک دي چرته الله مکه زخمی شنو سترګې دې به آرامه یو خلدم خپي د خندا خبرې نه کوي او خپې دې هسپتال ته ډاکټر ته منډې وي او مټ دې کولاویږي انجکشن وي ځان ته چې لاندې دا نوک خشي د خپې دا ټول جسم د یو اندام سره همدردي کوي د قشان د مسلمانانو غمونه خوشحالي شریک دي دی وخت کې من دا موضوع خو بار بار ویلې دا بیا خو چون کې بعضی وخت انسان زین نه خبر اوزي او دا بعضی مسلمانان هغه دعاګانې پرې دي نور خو څه نشو کولای دعاګانې کولای شو د غزې د فلسطین مسلمانانو باندې ډېر سخت تکلیف روان دی وخت او لوګه روانه ده لوګه ټول لارې په يهودو باندې کړې دي دا دعا په کار ده چې الله رب العالمین دا غوي خصوصي مدد وکړي رب العالمین دې هر قسم تکلیف وچت کړي او رب العالمین دې د يهودو په مقابل کې مسلمانانو کې غیرت او اتحاد او اتفاق پیدا کړي او هغه څه ډرامه نه چې هغه 12 ورځو ډرامه ایران وکړه لا ډرامې دي هغه ډرامې نه د سی علاج لکه افغانستان مسلمانانو چې په افغانستان کې د امریکای او دغه د اتحادیانو کوم علاج وکړو د قصې علاج په کار دا نه چې 12 ورځې ډرامې وکړي سم علاج په کار د مسلمانانو له چې بنیادی علاج د يهودو وکړي او دا به کیږي ان شاء الله سو پورې به دا خبره داسې روانه ده الله نبی فرمایي یو وخت به داسې راځي چې د يهودي له کانه او بوټه پناه نه ورکه مسلمانان به بس ورزي او کانه او بوټه به واس کې چرشه يهودي زما شاته پټ دی الله پاک به داسې وخره ولي چې کانه او بوټه به چغه وي مسلمان راشه زما شاته يهودي پټ دی قتل کده انتقامونه به ان شاء الله خسته کیږي خو دغه وخت الله ته معلوم دی کله وي اوس دی وخت ته دعا وکړه زموږ په دې ملک کې ډېری مسلې پریشانې نه دا با جوړ کې پریشانې روانې دي هغه کې چې کوم دي عوام بیا به کورش دا زموږ مسلمانان رونو خويندې دي په دې ګرمۍ کې په دې تکلیف کې لګې د پخیمو کې پراته دي او په خپل ملک کې لګې دي هغه چې کوم دي بیا متاثرین شو دغه دعا په کار ده چې الله رب العالمین
دغه مسلمانانو خصوصي مدد وکي، الله حفاظت وکي، او الله رب العالمین زمنګ ملک او ټول عالم اسلام کې الله رب العالمین امن او امان قائم کی. الله سبحانه وتعالى د په هر رنګ کې څه قسمه فتنې دي، دا فتنې د الله رب العالمین ختم کی. دغه رنګ چټ چاره ولېګلو بیماران دی دعا ورته غواړي، الله رب العالمین ټول بیماران له شفای کامله ورکي. کا هسپتالونو کې کو کورونو کې دي زمونږ هارون بھائی بیګاز خبر شوما چې دا غي نوسه دی بیمار دی هسپتال کې دی، هغه لپاره دعا وغواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکي، الله دې روغ صحت ورکي، الله دې خپل والدینو ته نیک او صالح رالوي کی، ټول بیمارانو دې الله روغ صحت ورکي، الله دې په دین صحیح پوهه کی، الله دې عمل توفیق راکړي، صفونه برابر کې مشران لمخ کې صفونه کې زیور کوي. جزاکم الله.